مننه ملګرو په دې لږ تاسو سره تر جوړ وای او د هڅه مو کې بنغښتې اوسئ. راځم ملګرو د اف جي کوین په باره کې درته معلومات درکوم چې دا فراډ ده، دوکه ده، سکیم ده، حقیقت ده، څنګه ده، مکمل معلومات په همدغه ویډیو کې درکوم. ویډیو سټپ بای سټپ در سره وګورئ تر څو مکمل معلومات باندې پوه شئ. لومړی راځم ملګرو نورتون ته. نورتون څه شي ته وایي؟ نورتون انټرنیټي پولیس دی. صحیح ده. نورتون ته چې کومه کمپنۍ ورکول کېږي هغه د دې په خاطر نه ورکول کېږي چې دا به سکیم نه کوي. صحیح ده. د دې په خاطر باندې ورکول کېږي چې هغه کمپنۍ ورکول کېږي چې زیات وخت لپاره وي او د هیکرانو څخه یې وساتي. نورتون صرف د هیکرانو څخه ساتي. صحیح ده. سکیم دا نشي بچ کولی، صرف له هیکرانو څخه یې ساتي چې څوک یې هیک نه کړي. نو راځم مکمل معلومات درته په نن ویډیو کې درکوم چې اف جي کوین سکیم ده، فراډ ده، دوکه ده او که نه. نو مهم شی دا بلاک چین ده. صحیح ده. چې صرف له بلاک چین سره ټیک مار خوړلی وو. بلاک چین ته مو خلک معلومات پورته کولی شي خو ټیک مار نه ورکوي. بلاک چین ته چې پیسې ورکړي پیسو په بدل کې به درته ټیک مار ورکوي، بیا به ورته فیس ورکوي، هره میاشت به ورته پیسې ورکوي. نو چې له بلاک چین سره ټیک مار خوړلی وي نو بیا 100% هغه باوري ده. صحیح ده. لومړی راځم ګوګل کې سیف ویب ډاټ نورتون سرچ کوم. نو زه تاسو ته اوس ښیم چې نورتون څه رقم سیستم دی، څه رقم کار کوي، څه رقم شی دی. نو تاسو ته مکمل معلومات وړاندې کوم. وبخښئ ملګرو څه رقم ویب سایټ دی. دغه د نورتون ما راخلاص کړ. نورتون کې زه په سرچ کې ورته لیکم چې amazon.com. دغه د ګوره amazon.com سره ټیک مار ورسره خوړلی ده. دلته یې وایي چې موږ یې انالیسس کوو. انالیسس څېړنې ته وایي. صحیح ده. وایي amazon.com چې دا د موږ د څېړنې لاندې ده، یعنې موږ یې تعقیبوو. موږ نه څوک هیک کولی نه شي، هیک نه شي ورباندې ختلی. راځم اوس زینوس درته ښیم. زینوس.com. دغه د زینوس هم وګورئ. زینوس هم ویلي دي چې موږ انالیسس کوو، دغه موږ څېړنه ورپسې کوو، یعنې دا موږ نه څوک نشي هیک کولی. یعنې دا خو زینوس خو د یو غټ هغه دپاره راغلی د وخت دپاره که نه. زینوس نو حتما د هغه چې دا نورتون سره حتما ویریفاید کوي، ټیک مار ورسره خوري ځکه چې غټ وخت دپاره ده. اوس لکه مثلا زه تاسو ته ښیم جي پی ټي مثلا د یو څه وخت دپاره و. صحیح ده. beauty4.com. تاسو وګورئ جي پی ټي وایي موږ سره نشته، وایي دا موږ نه ساتو، یعنې دا موږ له هیک نه ساتو ځکه جي پی ټي خو د کم وخت دپاره وه. جي پی ټي خپله ورسره قرارداد نه دی کړی. صحیح ده. راځم اوس لاندې مثال بل هم در کوم. metamax.com. دا ګوره میټامکس ګوره وایي دا موږ بیخي پیژنو هم نه چې دا څه شی ده. موږ یې وایي بیخي پیژنو نه. دا ګوره وایي دا زموږ په څېړنه کې نشته، دا موږ بیخي نه پیژنو، دا سوالیه یې ورکړې ده. صحیح ده. نو اوس راځم لانډه په دې چې اف جي کوین ته راځم. fgcoin.com. دغه د ګوره اف جي کوین هم وایي موږ څارو. صحیح ده. اف جي کوین د امازون اوس څه فرق شه؟ اف جي کوین امازون دواړه په دې کې سره یو دي. صحیح ده. په دې کې دواړه سره یو دي ځکه دا خو صرف ساتنه کوي چې څوک یې هیک نه کړي. دا د دې باور نه درکوي، د دې تضمین نه درکوي چې دغه سکیم نه کوي، فراډ نه کوي، دوکه نه کوي. صحیح ده. راځم مهم څه شی ده؟ مهم دغه ده. صحیح ده. مهم ګوره دغه پریواسي سکیورټي دغه ده. له دې سره ټیک مار خوړلی، نه چیپ سره ټیک مار خوړلی، خپله دا د اف جي کوین داخل ده. صحیح ده. او دا نورتون ده ګوره نورتون. او دا باینانس ده. باینانس ټوکن بي ان بي سمارټ چین. دې باندې درته کلیک اخلم او ویډیو اوږدېږي. د نوره دواړه بیا تاسو خپله هم کتلی شئ. او اکاونټ جوړولو طریقه او د ریفرل لینک دواړه ما د همدغه ویډیو ډسکرپشن کې درته اچولي دي. کار پکې وکړئ، اکاونټونه پکې جوړ کړئ ځکه چې دا زبردسته پروژه ده. نو تاسو خپل کار دی، که زینوس کې کار کوئ که بله کمپنۍ کې کار کوئ، خو زینوس مینوس دا چې دي هغه یوه ورځ درنه تښتي، حتما درنه تښتي. دا په یاد باندې ولرئ. اف جي کوین به انشاءالله تاسو سره تل عمر باندې وي، تل عمر به تاسو کاپي کوئ. راځم ګوره دا خپله د اف جي کوین هغه ده بي ان بي بلاک چین ده. ګوره 1 میلیارډ سپلای لري، 1500 هولډران لري، 1512 هولډران. نو راځم دغلته اوس تاسو ته ښیم لاندې چې راشئ پکې دا ټیک مار وګوره. ټیک مار کنټک ادرس یې شین ټیک مار خوړلی دی. دغه د تاسو ته ښکاري هغه غټ ثبوت یې دغه ده. صحیح ده. چې بلاک چین ورته ټیک مار ورکړی ده. نو نورتون ته هر څوک معلومات ورکوي. اوس زینوس مثلا د 2 کالو دپاره راغلی، 2 کاله پلان لري، هغې نه بعد تښتي. نو هغه نورتون ته حتما معلومات ورکوي چې هغوی وساتي چې څوک یې هیک نه کړي. صحیح ده. نو نورتون صرف د دې لپاره ده چې څوک هیکینګ ونه کړي، یعنې په هماغه کمپنۍ باندې هیکینګ ونه خیږي. غټ ثبوت چې دا هغه بلاک چین ده. صحیح ده. هغه بلاک چین ده. بلاک چین ګوره ټیک مار یې خوړلی ده. او دوه هغه نور شرکتونه چې درته وښودل هغه دي. صحیح ده. نو زینوس یوازې له نورتون سره صف ده چې څوک هیکینګ ورباندې ونه کړي. اف جي کوین دریو شرکتونو سره صرف صف ده، یو د هیکینګ، یو د سکیم چې څوک سکیم ونه کړي، همدغه اف جي کوین ولا سکیم ونه کړي، او بله چې دا د اکاونټونو ساتل. یعنې او د څلورم دغه لومړنی چې د بلاک چین ده، یعنې د بلاک چین سره ویریفاید ده، ورسره صف ده. نو تاسو بیا ولې پکې کار نه کوئ؟ ولې زینوس یادوي؟ ما ته زیات خلک میسیجونه کوي زینوس داسې ده، زینوس هسې ده. نو او نورتون هم راښکاره کړي وایي نورتون سره صف ده. نورتون څه شی ده؟ نورتون خو صرف د هیکرانو نه یې ساتي چې څوک د کمپنۍ هیک نه کړي. هغه خو داسې تضمین نه درکوي چې دا سکیم نه کوي. سکیم تضمین درته بلاک چین درکوي او هغه نور شرکتونه درته درکوي. صحیح ده. نو دا و معلومات. تر بلې ویډیو موږ ته اجازه راکړئ. الله پامان.